قدرمندو په دغه وطاق کې د طوفان او ګلۍ له امله 6 کسان په حق رسیدلي او 15 شدید زخمیان دي. سرخرود ولسوالۍ ته راغلی یم چې په دغه کور کې ډېر مرګ ژوبله یې اړولې ده. څو کسان مړ شوي دي؟ معلومات شته تاسو ته؟ معلومات موږ نشته، خو 9 کسه دي وایي سیتامي کې دي، نو سیتامي ته یې وړي دي. 9 کسان دا دغه په طوفان باندې؟ دا د طوفان او باران سره ده. باران څو کسان لاندې شوي؟ 9 کسه. 9 کسان. ښه او ستاسې؟ زما مرور دی. ستا مرور دی. بس ټول ستامه کې لا تر اوسه پورې داسې معلومات نه شوي چې څو کسان شهیدان دي او 15 نفره په عامل وو، دوه په عامل وو. بس دا 15 نفر خو دا 6 نفر د نیول شوي او دا 9 نفر لاندې شوي وو. 9 کې دا پته نه چې څو شهیدان دي او څو زخمیان دي. لا تر اوسه ټول ستامه کې دي. خدمت موږ ته معلوم ده تقریبا 15 کسانو سره پورې په حق رسېدل په دغه یو کور کې. تاسو د کور حالات هم ګوري، امبولانس والا موږ سره موجود. دغه کور نه تاسو کوم امبولانسونه څو کسان په حق رسېدل؟ معلومات شته څو کسان مړه دي؟ فی الحال موږ د ستامي سره تماس وکړو، عملته زموږ ملګري دي تقریبا 6 نفر د په حق رسېدلي دي. د کور نه موږ چې تقریبا 11 نفر انتقال کړي وو ستامي ته. او یو څو کسان 6 نفر شهیدان شوي دي فی الحال. 6 کسان شهیدان 6 نفر او 15 نفر چې کوم دي هغه وضعیت هم چې ډېر وخیم دي، شدید ټپیان دي او حالات ښه نه دي. الله دې ورته روغ صحت ورکړي. ستاسو امبولانسونه بل ساحو ته لیږلي دي؟ او موږ اخوا ته د سلطانپور ساحې د دې ساحو ته تللي دي، بره ساحو ته تللي. او هغلته حالات څنګه دي؟ بس هلته هم هغې ځنه چې د زخمیان هم انتقال کړي دي. هلته وضعیت کورونه ډېر خراب دي هغې ساحه کې. چې زمونږ کوم امبولانسونه د المؤسسه د هغو را رسېدلي هغو تصدیق کړی دی چې 6 کسان د دغې کور مړ شوي دي. السلام علیکم. خدمندو سرخرود ولسوالۍ ته راغلی یم. نو ډېر شدید طوفان هم باد هم نو تقریبا یو بل کور ادرس موږ ته چا راکړی چې پکې 3 کسان مړه دي. نورې ما کور ته موږ روانه ستو هیله کوم راسره اوسئ.